شکر خپل رامو شړلې د لګران وطن الحال سید اوسکر وټي سړی د کورنیو چارو وزارت اړوند ستاف کالج څخه تیر ورځ 206 تنه عالی رتبه افسران جنرالان او صاحب منصبان له روزنیز او مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. فراغت غونډې ته ورغلی میلمه د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال الحاج لوی پاسوال مولوي نورجلال جلالي و. لا يملكون الشفاعة من اتخذ عند الرحمن عهدا. غونډه د څو مبارک آیاتونو په تلاوت سره پیل وروسته د ظرفیت لوړونې قمندان الحاج حافظ مولوي عبدالهادي منعم ټولو راغلو میلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ له ټولو ګډونوالو مننه وکړه چې د زده کړو په موده کې ډېر زحمتونه او ستړیاوې ګاللي. وروسته نورو مسؤلینو او ګډونوالو په وار د زده کړو د لړۍ او د زده کړیالانو په روزنه خبرې وکړې. تاسو د اسلامي امارت نمایندګان ټولنې ته ځئ، د الله د رسول هغه هدایات او ارشادات خپلې مخې ته ونیسئ. الله دې هغه ملګرو ته چې دلته کم تعلیم کړی د ښه خدمت توفیق ورکړي. دا وطن د قدرتونو هدیره شو، خود د قدر کړم جنابه انقلابه. دا وطن د قدرتونو هدیره شو، خود د قدر کړم جنابه انقلابه. د عمر او د منصور ویاړ در پکې دی، د عمر او د منصور ویاړ در پکې دی. د تاریخ زرینه بابا انقلابه، د اتل دغه ارمان هم خدای پوره کړ. د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال الحاج لوی پاسوال مولوي نورجلال جلالي هم د ملي پولیسو په لیکو کې په ښوونه او روزنه ټینګار وکړ او داسې زده کړې د ملي پولیسو د روښانه راتلونکي بیلګه وبلله. امنیت ستاسو په غاړه دی، اداره ستاسو په غاړه ده. شپه ورځ ستړیا، پیري ګزمي چکپینونه، د امنیت ساتنه، د جرایمو مخنیوی، دا ټول د کورنیو چارو وزارت هغه وظیفې دي چې ډېرې یعنی سختې وظیفې دي او ډېر د ثواب او د افتخار باعث وظیفې دي. دغه تاسې په وړاندې وړئ. دې دپاره د زده کړو ضرورت دی. زده کړه پکار وي چې نظام زده نه کړي، پې پوهې ځان نه کړي، نظام نشي چلولی. د ملت ته اساني ورکوي. که نظام سره وفا کوو، هغه شهید ورور د وینو سره چې په هغه په وینو باندې کم نظام راغلی دی او دا ساتو، ساتل یې غواړو، د الله د دین سره وفا کوو، د اعلی د کلمت الله سره وفا کوو، نو په کار دا ده چې اساني ورکو خلکو ته. که ښه حکومتولي زموږ ستاسو یو هدف دی، مقصود هم دی چې د ملت خدمت وکړو، ښه حکومتولي وکړو. دې کې د وزارت داخلي ډېر لویه ونډه ده، ځکه نظامي او ملکي حکومتولي زموږ ستاسو مسؤلیت دی. نو په دغه مسؤلیت کې چې زده کړه نه وي، پوهه حاصلېدل نه وي، کار نه چلیږي. د سټاف کالج یا د ظرفیتونو د لوړولو د دې ادارې استادان د هغوی شکریه ادا کوو. الله تعالی دې دوی ته ډېر خیر ورکړي. دا د دې ملک زموږ ستاسو قدرونه دي، دلته روزنه شوې ده، دلته پې مصرفونه شوي دي. الحمدلله افغانان دي، وفادار دي، ټول په دې باندې پوهېږي. زموږ ستاسې ملک دی، پکې ښه نظام جوړ کړو. پاتې دې نه وي چې د اسلامي امارت له بریا وروسته بیا تر اوسه د ظرفیت لوړونې له کالج څخه له 1000 تنو څخه زیات کسان په بېلابېلو برخو کې له مسلکي زده کړو وروسته فارغ شوي او د زده کړو د لړۍ په یاد مرکز کې لا روانه ده. افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو قدرمن معین صاحب، زه پوهیالی سمونواله قابل حکمل د خپل د تصدیقنامې د اخیستلو لپاره چمتو یم. د غونډې په پای کې په فارغانو د فراغت سندونه وویشل شول.